بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. ذاکره پارکزی ما د لومړي ټولګي ریاضي مضمون سره ستاسو په خدمت کې. ګرانو زده کوونکو، زموږ نننی لوست شپږم لوست دی د کتاب 19مه پاڼه کې او موضوع یې څه ده. په دې لوست کې څه باندې باید تاسو پوه شئ؟ د کم او زیاتو او برابرو یا مساوي پیژندنه باید وکړئ. ګرانو زده کوونکو، تاسو په تیره زده کړه کې اعدادو پیژندل او د هغې د اعدادو لیک او لوست تاسو زده کړل. اوس تاسو چې شي باندې باید پوه شئ چې کم عدد ډیر دی، کم دی، کم یو برابر دی. د دې لارښوونه تاسو په دې زده کړه کې تاسو ته د دې لارښوونه کوو. ګرانو زده کوونکو، دلته تاسو په دې پاڼه کې د کتاب په دې مخ کې تاسو بعضې انځورونه ګورئ. یو شمېر انځورونه دي چې دې کې ګورو چې دا انځورونه موږ ته څه شی راښیي. دلته تاسو ګورئ ګرانو زده کوونکو، په ښي طرف کې موږ 3 قاشقې لرو، په چپ طرف کې 3 پیالې لرو. 1 2 3 1 2 3 یعنی دلته هر پیالې ته تاسو ګورئ یوه کرښې رایستې ده، یعنی هر پیالې ته یوه قاشقه رسیږي. په دویمه برخه کې تاسو ګورئ چې 2 زده کوونکي دي او دلته څو کتابونه دي؟ 1 2 3 زده کوونکي 2 دي او کتابونه 3. یعنی یو کتاب د یو زده کوونکي، یو کتاب د بل زده کوونکي، دا یو کتاب پاتې کیږي. چې څه شی دی؟ کتابونه ډیر دي. په دې کې تاسو کتل چې هر یو ته یو قاشقه رسیده، یعنی 3 پیالو ته 3 قاشقې. دا چې یو برابر مساوي. او دلته چې شي دي 2 زده کوونکي 3 کتابه، دا 2 کتابه موږ دې 2 زده کوونکو ته ورکو، یو کتاب پاتې کیږي. دلته په دې پوه شو چې کتابونه د زده کوونکو نه څه دي؟ ډیر دي. ښه، راځئ وروستی انځور ته چې دلته ګورو. دلته بیا 2 زده کوونکي لرو، دلته 2 کورتۍ ګانې دي. 2 کورتۍ ګانې په کودبند کې دي. ګورو چې یوه کورتۍ یوه ته، د بله کورتۍ د بل ته، یعنی 2 هلکان دي او 2 کورتۍ ګانې. په دې معنی چې دواړه یو برابر دي، نه دې خواته ډیر دي نه خواته. که دا هلکان دا کورتۍ ګانې واغوندي خلاصېږي، بله اضافي نه پاتې کیږي. دلته وګورئ چې دلته 3 نجونې ولاړې دي. 1 2 3 چپ طرف ته څه شي دي؟ مڼې دي. څو مڼې دي؟ 1 2 3 4. ښه، دلته 3 نجونې دي او دلته 4 مڼې. که د هر یو ته مونږ یوه مڼه هم ورکو، بیا هم څه کیږي؟ یوه مڼه پاتې کیږي. دا وګورئ، په دې مڼې باندې مونږ دا قلم ږدو، دا یوه مڼه د دې، یوه مڼه د دې او دا بله مڼه هم د دې. دلته څه شو؟ ګورو چې مڼې د نجونو نه څه دي؟ ډېرې دي. آفرین. ښه، دلته اوس راځو ګورو په دې برخه کې چې کتابونه دي ښي طرف ته او چپ طرف ته چې دي قلمونه. څو کتابچې دي؟ څو کتابونه یا څو قلمونه دي؟ دا به اوس وشمیرو. 1 2 3 کتابونه دي. 1 2 3 4 5 سمه ده، 5 دانې قلمونه. ښه، که دا 3 دانې قلمونه هر یو کتاب سره یو قلم کیدو، 1 2 3 قلمه او 1 2 3 کتابه، بیا هم دلته 2 قلمه پاتې کیږي. دا په دې معنی ده چې قلمونه د کتابونو نه ډیر دي. ښه، دلته اوس ګورو په دې برخه کې چې 2 څټکه دي، دلته یو میخ دی. ښه، اوس میخ یو دی، دا یو څټک د یو میخ لپاره بس دی. دلته چې دی دا بل څټک اضافي دی، یعنی څټکونه د میخ نه چې دی ډیر دي. اوس راځو خپلې بلې برخې ته چې دې کې هم تاسو ګورئ 1 دانه قلم دی او 2 هلکان دي. ښه، دا یو قلم که د یو هلک ته ورکړو، دا بل چې پاتې کیږي؟ بې قلمه پاتې کیږي، یعنی قلمونه کم دي. ښه، ګرانو اوس خو دا موږ په خوله ویلي چې دا کم دی دا زیات دی، خو د کم او زیاتو دپاره او د یو برابر یا مساوي دپاره موږ څه علامې لرو چې د هغه باید تاسو وپېژنئ چې څه رقم تاسو کم او زیات شي کولی شئ ښودلی شئ. راځئ چې هغه علامې سره یو ځای وپېژنو. ګرانو زده کوونکو، دلته تاسو ګورئ دې علامې ته. کله چې د دې تمساح خوله
خلاصوي یعنی د دې علامې خوله خلاصوي دې خواته یې همدې خلاصې خولې طرف ته یې څه لیکل کیږي لوی عدد یا زیات عدد او کوچنی عدد او کم عدد د دې بندې خولې ته څه کیږي لیکل کیږي دلته تاسو ګورئ په دې انځور کې چې دی بیا هم د تمساح خوله څه رقم ته خلاصه ده ښي خواته خلاصه ده که دې انځور کې وګورئ د تمساح خوله چپ خواته خلاصه ده دلته که وګورئ په دې انځور کې ښي خواته خلاصه ده یعنی هر یو عدد چې ډیري که ښي خواته او که چپ خواته اماغه د دې علامې یا د دې نښې خوله باید اماغه لوی عدد خواته څه شي خلاصوي لکه تاسو که دلته ګورئ موږ دلته لیکو دوه دلته یو دوه ولې دلته لیکو ځکه چې دوه د یو نه څه دی لوی دی او که دې خوا یې باید چې دا دوه موږ چپ طرف ته ولیکو ځکه دوه د یو نه ډېر دی دا چې دی د لوی او د کوچني علامې دي ښه دلته ګرانو موږ یو څه نور هم لرو چې تاسو ته د لوی کوچني یا ډیر او کمو توپیرونه درښایي دلته تاسو ګرانو زده کوونکو بیا هم د علامې ګورئ چې دلته څه دي د لوی کوچني او مساوي علامې مساوي څه دي یعنی دواړه یو برابر که تاسو 15 ګوتې دې لاس کې لرئ 15 هم دې لاس کې دواړه څه دي مساوي دي ښه دلته راځئ چې دا وشمیرو یو څه چې لرو پاڼې دلته موږ لرو او دلته یو بل شکل یا انځور یا میوې چې دي انځورونه دي ګورو شمیرو چې کم یو ډیر دی کم یو کم تاسو خو ګرانو زده کوونکو ډیر کم شمیرې یادې کړي دي خو تاسو که لوی شمیرې هم نشئ شمیرلی تر اوسه که سترګو سره هم وګورئ چې کم خواته چې دي شیونه ډیر دي کم خواته کم دي د دې توپیر تاسو خپله د سترګو نه اندازه لګولی شئ چې کم یو ډیر او کم یو کم دي راځئ چې دلته وګورو که تاسو دومره اشکال دی خواته ولرئ او دومره ښي خواته که دا تاسو وم نشمیرئ چې څو دانې دا دي او څو دانې دا دي ډیر په اسانه پوهیږئ چې ډیر دي دې خواته ډیر دي او دې خواته کم دي دا چې څو دانې دي تاسو یې په حساب نه پوهیږئ خو دا چې کم ډیر دي کم دا خو چې تاسو ورته وګورئ په دې پوهیږئ چې څومره چې دي څومره شیان دې خواته دي څومره دې خواته یا کم خواته کم دي کم خواته ډیر دي راځئ چې دا پاڼې زه تاسو سره وشمیرم او په دې پوه شو چې علامې کم خواته باید چې کېښودل شي ښه ګرانو زده کوونکو دلته اوس ګورو څو پاڼې دي یوه دوه درې څلور 15 شپږ اووه اته دانې موږ دې خواته لرو څو دانې نور دې خواته دي یو دوه درې څلور 15 شپږ دانې دې خواته یعنی اته دلته شپږ دلته کم یو ډیر دي اته ډیر دي که شپږ راځئ چې دا دانې کیدو دلته د اتو او د شپږو په ځای او دې واړو ډکو نه څه جوړ کړو علامې جوړې کړو چې کم یو ډیر دی او کم یو کم راځئ چې دلته علامې کیدو یو نښې دوه درې څلور 15 شپږ اووه اته ښه دلته څو وې یو دوه درې څلور 15 دا هم شپږ ښه دلته راځئ چې دې نه همدغه شان یوه علامه جوړه کړو کم خواته ډیر دی دلته ګورو یو دوه درې څلور 15 شپږ اووه اته دلته هم شپږ کم یو ډیر دی اته د دې خوله باید کم یو طرف ته خلاصئ آفرین د اتو خواته او بندې خولې خواته باید کم چې کوچنی عدد دی ښه اوس ګرانو زده کوونکو که دلته زه یو څو نورم کیدم دلته شپږ دانې دي اووه اته نهه لس یولس
دا تاسو ګورئ دلته اوس موږ 8 دانې لرو، دلته 11 دانې لرو. ښه اوس به چې د دې علامې یا د دې نښې خوله کوم خواته یي؟ ښي خواته، ځکه ډېر عدد چې دي ښي طرف ته دي. دا څه کوو؟ خپله علامه یا خپله نښه په دې رقم باندې ږدو. آفرین. ښه اوس راځئ چې د 1 برابر او د کمو او زیاتو په توپیر باندې پوه شو چې کم او زیات څه ته وایي. دې نه بعضې اشکال لرې کوو. پرېږدو دلته وګورو چې څو دانې دي. ښه 1 2 3 4 5. دلته هم 1 2 3 4 5. 5 اوس دې خواته لرو، 5 دې خواته. ښه اوس د دې نښې مخ کم خواته کېدو. آفرین. اوس نه دې خوا کم دی نه دې خوا، نه دې خوا ډېر دي نه دې خوا، یعنې 5 دلته دي او 5 دلته، دواړه چې دي 1 برابر دي. آفرین. 1 برابر ته موږ باید چې مساوي علامه کېدو. مساوي علامه په کوم شکل ده؟ په دې شکل باندې. یعنې 5 مساوي په 5، دواړه خواو ته چې دي 1 برابر شکلونه دي. ښه ګرانو، اوس انشاءالله چې تاسو د ډیرو او کمو او د مساوي یا د 1 برابر په توپیرونو ډیر ښه پوه شوي یاستئ. همدغه شان ګرانو زده کوونکو کور کې که څه د لوبو سامان لرئ یا خپل قلمونه یي او یا نور شیان یي چې تاسو کولی شئ پرې حساب وکئ او د ټولو نه ښه شی چې د حساب دپاره دی، تاسو ته مخکې ما ویلو چې یو څه د لوبیا دانې ځان سره څه کوئ وساتئ یو وړوکي بوتل کې چې هغه تاسو ته حساب کې ډیره اسانتیا چې کوي پیدا کوي. نو انشاءالله چې تاسو د دې 3 نښو چې څه شی د لوی، کوچني چې کله په دې شکل دلته کوچنی عدد او د مساوي په علامو باندې ډیر ښه پوه شوي یاستئ. تر راتلونکي زده کړې پورې چې بیا هم ستاسو خدمت ته حاضرېږم، په لوی الله م سپارم. خوشحاله او بریالي اوسئ.